السلام علیکم ګډ مارنینګ سهار په خیر ان شاء الله امید کوم تاسو برک روغیا نو دوستانو پرون زما سایکل خراب شوی پرون په سایکل راتلم د سایکل توله می چې واغه ماته شوله او د سایکل گیر می مات شو نن ګورو مستریتی ولو که التم جوړ ک ګورو با کور کې پلاس شوی نه نو خبره به جوړو کوشش وکړو چې جوړ کړو دا سایکل می دا خیری جوړو به چې بریک ته ګوري چې بریک مت شوی دا بيخي پرون چې دا بریک می تیز ونیو مخته موټر راغی نو هغه چې بریک مې ونیو هغه چې غوټ مات نه په مخکې بر نازک نو او دا توله چې دا توله تاسو نه دا توله چې دا نوټونه سوي دي دا توله چې دا بيخي دا بریک چې دا پورت راځي دا ټول توله بيخي تاوي کی په دې شاته ټیټ کې چې دا هوا کمه ده ان شاء الله دا جوړو خان موضوع او جوړو به دا کلپ چې دا تاسو د کتلای شئ یو ډیر زبردست کلپ ده درون تقریبا نیمه کیلو کلپ ده او دا کلپ چې دا کله ما دا سایکل واخیسته یو ښځې د ماته دا سایکل خرڅومه نو د دې سایکل چې د نورمال قیمت چې د 200 یورو ده نو ښځې ماته ویل چې زما د ښار نه د بل ښار ته ځم هغه ته وایي انسبروک هغه چې دی نو واته چې لري ده هلته چې دی د ما جوب لګېدلی دی ما کارت لګېدلی ده او زه غواړم دا سایکل مې خرڅ کړم نو ما ورسره په 300 کې خبره ډن کړله او دا سایکل مې 300 ورته واخیسته او سایکل چې دا ډېر زیات دی سایکل دا 2 سپیډ وي د ګنټه کې 2 سپیډ وي چې هر یو سایکل چې دا 2 سپیډ وي ریسینګ سایکل نو 7 بجې روان یم سهار نشته کومه په کار کې مې ګور سخرو زما کاپچینو چې دا ډېر زیات خوښه ده هغه زه به ډېر زیات څښم ګورو چې صبح خورو او ستوبه کاپچینو کافي چې د سهار کې مازه پارم کې دې سره یو رقم ته پراټه ونی شي ګول غوندې دی هغه به خورو چې ورته وایي بوتر بټر پینګلش ورته وایي سایکل مې راوستې ځان سره دکان اوس بند دی ورغلی وم مشتري ته وختي ده دا د کافي پرایس دی کاپچینو د ما کافي چې دا ده زه خپله هر وخت څښم 2 یورو او 0 سنټه باندې دا چې د کور مخکې کاپچینو وړکۍ چې ده 2 اویا ده او زما والا چې ده هم وړه ده تاسو کولی شئ د دې بیل 1 یورو او 2 سنټه موږ شو خیر تیار شو زما کافي چې وایي سیزه بټر چې دی په 8:30 بجې کله کله په 8 بجې تیاری خو هر وخت دی چې دی په 8:30 بجې تیاری نو ماته ویل چې تل انتظار وکړه او تقریبا په 10 منټو کې تیارېږي مانه یو بلډینګ ویني او ته د نظر راښکاري شوینګ باند خلک چې پکې لامبي سوینګ پول چې ورته وایي تلم په ګرمي کې دلته به ما لمبل په اخري چت کې ده تاسو ته ښکاري 3 کاله مسلسل هر کال به راته چې ما به کله چوټي وه نو 2 ورځې ما خامخا دلته لمبل خو خوراک پکې ډېر زیات ګران و نن چې د موسم ډېر ښایسته موسم دی که تاسو مانه شاته کتلی سئ بسونه یو ولاګ دې نه مخکې ما جوړ کړی و چې ما تاسو ته ښودلي وو هغه کشتیګانې چې وي مارکیټ چې ټول آس کې چکر وکړي هغه بسونه چې دي له دې نه ورته ځي دې نه خلک وړي هغه کشتیګانو ته وړي یا له کشتیګانو دې ته راوړي نو دا چې د کشتیګانو د بسو سټاپ دی دغه د هغه د کشتیګانو اډه ده دې نه خلک وړي راوړي خو دلته به ته ټیکټ هم کوې هر څه به دلته کوې هغه نه بعد به دې نه بس خېږي او هغه ته رسوي تقریبا دې نه تر هغې پورې تقریبا 6 کیلومتره لاره ده په بوس کې او په سایکل تقریبا په موټر کې تقریبا 15-10 منټه لاره ده په بس کې هم داسې ده او په سایکل چې ده بیا نږدې ده ولې په سایکل چې ده ته کولی شي په بسو کې وځي موټر ځکه وخت اخلي چې دلته په هر 15 منټو کې اشاره او اشارې ته تقریبا 1-2 منټه درېږي نو دا بسونه تاسو کتلی شئ وایټ بسونه لیکلي دي او دا بسونه چې دي دې نه ډایرکټ هلته ځي اول ډسټرکټ دی دا شاته مانه دروازه ګورئ دا چې دی سایکل جوړولو ځای دی او بند دی نن ورځ بیخي خلاص کړی نه دی بیا هم قسمت خرابه دی هېڅ خبره نه ده سبا انشاءالله خلاصېږي سبا به سایکل جوړوو د خیره سره او که دلته نه وي انشاءالله یو بل ځای ته ورپسې ځو نو سایکل به خامخا جوړوو نشون دپاره اجازه راکړه سبا به بل ولاګ سره ملاویږو بل اپیسوډ کې به سره ملاویږو